د اچارو بازار په افغانستان کې په ځانګړې توګه د روژې په موسم کې په ډراماتیک ډول وده کوي. سره له دې چې اچار د ذایقې لپاره خوښي راوړي، خو د مالګې او کیمیاوي موادو په کچه کې زیاتوالی کولی شي روغتیا لپاره خطرناک وي. ننګیالی چې د اچارو پر خوراک معتاد شوی بې له اچارو ډوډۍ نه تېرېږي داسې وایي: زه خپله د اچارو ډېر مینوال یم، ډېر مې خوښېږي چې روژه ماتي کې اچار نه وي خوند نه راکوي، او داسې ورځ نشته چې موږ اچار وانه خلو او دلته را نه شو. موږ اچارو سره ډېره مینه لرو، خوښ هم راځي، ترسکون دي په خولې باندې ډېره ښه مزه کوي. بل خوا د هېواد ختیځ ننګرهار کې یو وګړی له استعماله سر ټکوي او وایي اچارو یې روغتیا ټکنۍ کړې ده. موږ د معدې تکلیف لرو، د اچار چې وخورو موږ ته ډېر نقص کوي او بیخي نو داسې کېږم چې خبرې نشم کولی، زیاتې ګرځېدلی نشم. زه چې کله اچار وخورم بیا د ورځې په دوران کې زما معده ورسره ډېره زیاته سوځي او په مخ مې دانې پیدا کوي. اچار پلورونکي دغه ستونزه مني او دلیل یې د ځینو کسانو لخوا د اچار جوړولو پروسه کې د موادو بې اندازې استعمال بولي. تقریبا اندازه باندې هر څه په اندازه اچو، که چېرته یو مواد پکې بې اندازې زیات شي نو هغه خلک نه خوښوي که نه متضرر کوي. بیا مثال مرچک پکې بې اندازې زیات شي یا پکې سرکه زیاته شي که نه، نو الحمدلله د خپل کار نه شکرګزار یم په دې باندې چې هر څه په توسیم اوقات برابر استعمالوم. روغتیا پالان هم اچار د صحت لپاره زیانمن ګڼي او په خبره یې د معدې په ناروغۍ اخته کسانو ته د اچارو او نورو مساله لرونکو خوراکونو استعمال د نورو امراضو پیدا کېدو باعث کېږي. څوک چې زیات اچار استعمالوي د ګردو د فیل کېدو یا د ګردو د تخریب او د منځ سبب شي. همدارنګه د اچار د امله د هډوکو د امراض پیدا کېږي. بل مشکل چې د اچار د استعمال پیدا کېږي هغه هم په اچار کې زیات مصنوعي مواد استعمالیږي. هغه مصنوعي مواد چې هغه کیفیت خراب وي، د هغې د خوند او د رنګ د ښه کولو لپاره خلک په اچارو کې استعمالوي. هغه مصنوعي مواد د سرطان سبب کېدای شي. د طبي مسؤلینو په وینا که د خوراکونو اخیستلو په وخت د هغوی کیفیت او ټاکل شوي تاریخ ته پام ونه شي، روغتیایي ستونزې به لا ډېرې شي. نیازولي ځلاند، سیمه نیوز، جلال آباد ښار.